پیښور کې د خیبر پښتونخوا ادبي فورم لخوا یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د نومیالۍ لیکوالې بشرا فروخ په اردو ژبه کې لیکل شوي کتاب بارہ بهادر خواتین کی سچی کہانیاں مخکته وشوه. په دغه موقع په کتاب کې ذکر شوي ښځو ته جایزې هم ورکړل شوې چې د خپل ژوند په سفر کې د ډاډ او حوصلې مثالونه جوړ کړي دي. راتلونکي چې کوم دا جنریشن دا د وګورو چې دا زموږ ایج والا خلک چې دي هغوی څومره پرابلمس فیس کړي دي، هغوی څومره خپل ژوند نه بیا څنګه ځان د جوړ کړي دي، مطلب ذهني تشدد، جسماني تشدد، فاینانشلي. خو دا هغه اخري صدي چې 20 صدي اخري خلک چې کوم دي هغوی ډېر زیات خپل کور سره وفادار دي. هغه ښځه ډېره وفاداره وه. نن سبا خو دا څوک ګوري نه مې کوم چې دی نو انډرسټینډینګ نه کېږي، بس یو طرف ته شي. خو موږ غوندې خلکو نباه کړې ده، موږ یو مقام خپل جایز معاشره کې پیدا کړی ده. دا سمې کو ته نو ما چې دا ضرورت دی دې څیز چې دا څه خلک مخامخ راشي. د غونډې ګډونوالو په وینا دا د بشرا فروخ 28م کتاب دی او داسې رنګ کوششونه د ښځو قربانو مخې ته راوړلو لپاره یو مهم ګام دی. آسما ګل، مشال ډیجیټل، پیښور.